موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، موږ او تاسو د ګناهونو بدې اغیزې په تیره خپرونه کې واورېدلې. نو راځئ چې له ګناهونو سره مقابله وکړو، د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شو، ځان واقعي مسلمانان جوړ کړو. څرنګه کولی شو له ګناهونو سره مقابله وکړو؟ زه تاسو ته وایم چې تاسو په ټینګ هوډ سره تصمیم ونیسئ چې ګناه پرېږدو. د ګناهونو د پرېښودلو لپاره ډیره غوره لاره له نیکانو، دیندارو کسانو او مؤمنانو سره ناسته او ولاړه ده. تل د هغو کارونو د کولو په لټه کې اوسه چې د اسلام او مسلمانانو په ګټه وي. هغه مهال به د ګناه د کولو لپاره فرصت ونه لري. څرنګه ګناه وکړي؟ حال دا چې ته عبادت او د مسلمانانو د مهمو چارو په ترسره کولو کې بوخت یې. دغه دوه طریقې، یعنې له نیکانو انسانانو سره ناسته او ولاړه او د نیکو عملونو ترسره کول، له ګناهونو سره د مقابلې لپاره غوره وسیله ده. کوشش وکړه چې ځان لپاره هغه ملګري پیدا کړي چې هغوی ګناهګار نه وي، د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند وي. ته به هم ګناه پرېږدې، د هغه نه به متاثره شي. همدارنګه تل لپاره دا کوشش کوه چې د هغو کارونو د کولو په لټه کې اوسې چې د اسلام او مسلمانانو لپاره ګټور وي. او په دې باندې پوه شئ، تر کله چې موږ د ګناهونو په کولو کې بوخت یو، هیڅکله به زموږ اسلامي ټولنه د پرمختګ او لوړتیا په لور ګام پورته نه کړي، بلکې اسلامي ټولنه به هله پرمختګ وکړي چې موږ او تاسو په خپله ګناهونه پرېږدو او په دې کوشش کې اوسو چې نورو ته امر بالمعروف وکړو او هغوی د منکراتو او د بدو عملونو نه راوګرځوو. ستا کار او نظر نړۍ بدلولی شي، ستا کار او نظر ټولنه بدلولی شي، ستا کار او نظر د ستا د کورنۍ غړي بدلولی شي. په دې باندې پوه شئ درنو اوریدونکو چې ژمنتیا او رغېدنه قواعد او قوانین لري چې باید پر هغو عمل وکړو، او هیڅکله باید فکر ونه کړو چې ژمنه او مسئولیت په میړانه، نرتوب یا بېحده زړورتیا کې پروت دی، بلکې ژمنتیا او رغېدنه دا ده چې په حکمت او عقل سره په کارونو کې بدلون رامنځته کړي، له بدي څخه د نیکي او غوروالي په لورې بدلون، او له هغه ځای څخه د لا غورو په لورې. الله رب العزت په صورت نحل کې 125 آیت کې فرمایي: ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. د خپل رب لارې ته په حکمت او نیک نصیحت سره بلنه وکړه. خپله هم د الله د اوامرو پابند شه، د الله د احکامو پابند شه، خو ډیر په حکمت او نیک نصیحت سره نور خلک هم د الله دین ته راوبله. لکه څنګه چې تا ګناه پرېږدي او نیک انسان درنه جوړ شوی، همدارنګه نور کسان د الله دین ته په حکمت او نیک نصیحت سره راوبله چې هغوی هم ګناه پرېږدي او د الله د دین او د اوامرو پابند شي. رغېدل په حکمت او عقل سره ترسره کیږي. زموږ په کورنۍ کې، زموږ په ټولنه کې، حتی په نړۍ کې بدلون په حکمت او عقل سره منځته راځي، نه له منطق او مهرباني څخه په لرې طریقو سره. بیا هم الله رب العزت فرمایي: وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الله فرمایي له هغوی سره په هغه طریقه چې غوره ده مجادله وکړه، ځکه چې ستا پروردګار په دې پوه دی چې څوک د هغه له لارې څخه بېلارې شوی او هغه هم په لارموندونکو باندې پوه دی.